بسم الله الرحمن الرحیم یا مجیب جل جلاله ذل الله تعالی 45 نمبر نوم دی 300 نمبر نوم دی یا مجیب جل جلاله معنا در دعاګانو قبلون کیا ال فریادونو اوریدونکیا چې مخلوق فریاد اوري او دغه حاجت پوره کوي علماء کرام دینوم ډېر پاجي ذکر کړی دي اول نمبر پایدو پکېدار چې کوم نارنه زنانا د الله پاک دانوم یا مجیب جل جلاله ډېر وایي ار وخت وایي ولاله په ناس په ملاس ان شاء الله تعالی هغه دعاګانې بل الله پاک قبلې دغه دعاګانې بل الله پاک خپل بارګاه کې قبلې خو چې څوک کې ولي کی او ځان سره ساتي د الله تعالی په امن کې وي بسم الله ولي کی دا الله پاک دانوم ولي یا مجیب جل جلاله دا انسان به مکمل په امن کې وي د الله پاک طرف نه هر قسم حادثو او تکالیف نه الله تعالی دې ساتي دشمنانو د شر نه او د مفسدانو د فساد نه الله ساتي بسم الله ولي کی هدایت ابو سلمان کې بن کې ځان سره بټو کې ساتي یا مجیب جل جلاله دیم نمبر پیدا پکېدار چې کوم نارنه زنانا د سر درد لپاره درې ځله اولولي خپل سر باندې درد دی او داسې لاس کې په سر باندې درې پیری وي یا مجیب جل جلاله یا مجیب جل جلاله ان شاء الله تعالی چې سر درد لري سبحان الله وای ها نو سبا زموږ ټول اکثر د نو زنانو په سر باندې درد راځي دا ولې موږ چې نسکو او د چې ډېر کثرت سره سکرو سره زموږ معده خراب شي چې معده خراب شي نو بس دغه هغه اثرات په ټول بدن باندې خاص کر په سر باندې غټ اثر لري نو چې مناسب سکل او خپل اندازه باندې سکل او په یو په ځمنه د کاوه علماء لیکلي دا ډاکټرانو چې د کاوه چې دا ډېر پیدامند بدن لپاره نو کوشش وکړئ چې په یو کم سکي او کاوه ډېر نو دیو جنا یا مجیب جل جلاله دا خپل سر مې درل یا بل ماشوم دې سره خوږي بل مسلمان دی په سر مې د ثلاث کېده او درې پیری وایا یا مجیب جل جلاله یا مجیب جل جلاله ان شاء الله الله تعالی په فضل سره هغه در ختمي دریم نمبر پیدا پکېدار چې کوم درنه زنانه نور راخصلو په وخت کې اشراق مون ذکر دی او نور راخصلو د مون چې 2 رکعات نه پن یا 3 رکعات او دا غي نه پس د الله پاک دانوم یا مجیب جل جلاله کن پیری وای 55 پیری وای ان شاء الله تعالی مستجاب دعوات بشي دعاګانې به الله پاک قبلې چې دا همیشه کوي اشراق مانځنه پس 55 پیری دا یا مجیب جل جلاله او دا غي نه پس دعا غواړي دعاګانې به قبلېږي ان شاء الله بیا جن ولاله په ناس په ملاس ته وسوایو یا مجیب جل جلاله یا مجیب جل جلاله